د تاریخ اتلان دیارلسمه برخه. زبدي ساتم تر کلو 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 خبري د مسلمانانو د الوتنې لومړی مخکشان احمد چلیبی د عثماني خلافت یو ستر او نامتو عالم تیر شوی، دومره چې د ډیرې پوهې او نوښتونو له کبله د خلکو په منځ کې د زرکسبه په نوم یادېدو. نوموړی د تاریخ له هغو ګوتو په شمار کسانو له ډلې دی چې په لومړي ځل یې د الوتلو هڅه کړې او بیا په دې هڅه کې بریالی شوی هم دی. نوموړی مخکې تر دې چې په 1632 کال کې خپله تر ټولو اوږده الوتنه ترسره کړې، نه ځلې نور هم د مختلفو واټونونو په وهلو سره د الوتنې په کار کې بریالی شوی و. په 1632 کال کې نوموړی د کالاتا له برج والوت، د پاسور له تنګي تیر شو او د 3358 متره واټن په وهلو سره د اسکودار په سیمه کې پر ځمکه راکوز شو. دغه واقعه د اولیا چلیبی د سفر په کتاب کې ثبت شوې ده. دا پیښه د څلورم سلطان مراد په دور کې وه چې احمد چلیبی د دې ستر کار د ترسره کولو له امله د مراد سلطان لخوا د تقدیر ونازول شو. احمد چلیبی له 1609 تر 1640 کاله پورې ژوند وکړ. یادونه: غرب تل زموږ د امت لاسته راوړنې غلا کړي او بیا یې په خپل نوم زموږ پر بې خبرو مسلمانانو منلي. تلوار دې وکړلې یو څو خبرې، څه تلوار دې وکړلې یو څو خبرې، ما دې